د پیشو شهزادګۍ. په تیرو وختونو کې په یو کوچني کلي کې د ډروټي په نوم د مهربانه زړه نجلۍ اوسېده. هغې د میرمن بیټسي په نوم د یوې ډېرې بدې ښځې په کور کې چې حتی له ځان نه یې هم د ټیسي په نوم یوه بده لور درلوده کار کوو. ډروټي زر پخلی وکړه هله. زه ډېره وږې یم. زما خوارکۍ ټیسي له لوږې مړه شوې ده. هله زر کوئ. سمه ده میرمنې. دومره بې خونده خواړه ډروټي د بیا لپاره په موږ ورحمېږه او داسې یو څه پاخه کړه چې د خوړو وړ وي. سمه ده سمه ده. ډروټي تا لا تر اوسه کالي نه دي مینځلي جلۍ. زر کوه هله. سمه ده میرمنې. د ډروټي ژوند له خواریو او غمونو نه ډک و ځکه چې هیڅکله به یې هم د کار نه مننه نه کېده. انۍ زه راغلم. اوه ډروټي جانې. ډروټي له خپلې زړې انۍ سره اوسېده او خپل ټول عاید به یې د خپلې انۍ په سوکالۍ او خوشحالۍ مصرفولو. شفتالو او ډېر زیات مې خوښېږي. ډېره مننه ګرانې. یو ماښام د هغوی کور ته یو پشم لرونکې میلمنه راغله. هغه یوه ښکلې پشمینه پیشو وه چې مستقیم یې خونې ته دننه شو. او پیشوګۍ او ګرانې مورده له ځان سره ساتلی شو؟ نه. هیله کوم مور جانې خیر دی. اوف سمه ده خو زه یې پام نشم ساتلی پوه شوې. سمه ده. ډروټي لږ خواړه دې پیشو ته ورکوي؟ خو ډروټي پیشو ته په ژور فکر کې کتل ځکه چې هغه پیشو هغې ته د یوې بې ساري ښکلي لباس لرونکي شهزادګۍ په توګه ښکارېده. آیا زه لیونۍ شوې یم؟ دا څنګه امکان لري چې یوه ښایسته شهزادګۍ وینم او دوی یوه پیشو؟ دا څنګه امکان لري؟ ډروټي د پیشو لپاره خواړه. سمه ده. ډروټي د پیروي یوې کاسې سره بیرته راغله. څومره ځنډ دې وکړه. واخله پیشوګۍ. شاید کوم بل څه خوړل غواړي. هغوی پیشو ته ډول ډول خوندور خواړه ورکړل خو هغې ونه خوړل. پرېږده پیشوګانې د خپل واک مالکې وي. کله چې زړه غواړي و به یې خوري. راځئ چې ډوډۍ وخورو. ډروټي هله میز جوړ که. نه په سترګو میرمن بیټسي. لاډیډا. ډروټي لاړه چې وګوري دا غږ له کوم ځایه راځي. ویني چې شهزادګۍ سندره وایي. لاډیډا. ته ما لیدلی شي؟ زه پوهېدم. هو خو هغوی پیشو ویني. دا څه روان دي کولی شي ووایي؟ ته ښه نجلۍ ښکارې. ما لیدلی م شي نو دا په دې معنا ده چې ته ښه زړه لرې. وګوره دا ډېر ښه ده. نو زه کولی شم چې په تا باندې باور وکړم. ډېر ښه. زه نو به لومړۍ نجلۍ یم چې د یوې پیشو باور ګټم. او بښئ د ټوکو کولو یوه ډېره ناکامه هڅه وه. دا خو رښتیا هم همداسې ده. شاید دا زما په ورور شوي جادو هم له منځه ویسي. څه دې وویل؟ څه نه پېژندګلوي به سره وکړو. لومړی زه خپل ځان در پیژنم. زما نوم مایا دی. زه یوه شهزادګۍ یم لکه څنګه چې زما له جامو درته ښکاري. او
او د پیشو په څیره کې په سفر یم. ښکاره بیا ځلي. ډېر ښه. ولې د پیشو په څیره کې سفر کوم؟ ډېر ښه ده. زه د خپل د ورور په لټه کې یم چې یوې شیطانې خطرناکه جادو پرې کړی او اوس شیطانې د یو ډول پیشو په څیره کې بدل کړی دی. اوه رښتیا هم ډېر ښه ده. زه خو باید پخپله په دې پوه شوې وای. بخښنه غواړم. هیله کوم چې ورور به دې ښه وي. زما د پیشوګانو احساس ماته وایي چې هغه ښه دی، خو د پیشو په څیره کې ژوند کول له خطره ډک دی. ټول انسانان مهربانه نه وي. یوه پوښتنه اعلی حضرتې، ته ماته شهزادګۍ مایا ویلی شي؟ شهزادګۍ مایا، تاسو اوس هم شهزادګۍ یاست؟ ولې د خپلو ساتونکو او پوځ په مرسته خپل ورور نه مومئ؟ اوه فکر کوم کنجکاوه ذهن لري. پوه شوم. د پوښتنې ځواب کې دی باید ووایم چې زه په لټه له خپلې ماڼۍ ووتلم، ځکه چې زما کاکا یو ډېر بد انسان دی او زما د پلار نه وروسته یې د هغه څوکۍ په زور ونیوله، کومه چې زما او زما د ورور حق کې ده. فکر کوم زما په ورور هغه جادو کړي او پیشو یې ترې جوړه کړې، نو ځکه غواړم په یوازې ولټوم او د چا پام ځان ته جذب نه کړم. ساده ده. شیبه په شیبه ساده کیږي. هو همداسې ده. زما په اړه بحث ده. ته راته ووایه چې د دې خلکو دومره بد چلند سره هم دلته ولې کار کوي؟ دا راته ووایه. ځکه چې زه روټي هغې ته هر څه وویل چې څنګه غواړي خپلې انۍ ته سوکاله ژوند ورکړي، کوم لپاره چې پیسو ته اړتیا لري. بس همدومره؟ واوره، زه به در سره مرسته وکم. بس همدومره؟ ته نه پوهېږې چې دلته کار موندل څومره ستونزمن دي؟ وبه ګورو، خو زه غواړم چې ته په بدل کې له ما سره مرسته وکړي. زه به کوښښ وکم. څنګه چې ته ما لیدلی شي، نو فکر کوم چې زما ورور به هم لیدلی شي. کله چې زه ومومم نو چې د نړۍ په هر کنج کې وي، ته باید له ما سره هلته لاړ شي تر څو په هغه شوي جادو ماته کړي. پوه شوې؟ ډېر ښه، راځه نو. او د تورې شپې په یخ باد کې هغوی لاړل. دا تلی سکې واخله او انۍ ته دې ورکه ګرانې. نوره اړتیا نه لري چې د هغې بدې ښځې په کور کې کار وکړي. څه؟ رښتیا؟ دا تله به تر پایه دوام ونه مومي. موږ باید ستا ستونزې ته دایمي حل پیدا کړو. راځه چې ستا کور ته لاړ شو. دوی دواړه ژر د روټي وړوکي کور ته رسیږي چې همدې مهال کې لمر هم په راختېدو ده. زه دې په تمه یم. نه غواړم چې ما سره د خبرو په حالت کې د انۍ وویني او فکر وکړي چې لیونۍ یې. سمه ده. او یا ته کولی شي چې د کړکۍ له لارې زما خونې ته راشي. اوه سمه ده. انۍ جانې، وګوره څه مې راوړي. څه؟ او دا هر څه څنګه؟ په اصل کې بس بخت او تالی دي. انۍ اوس به ته سوکالی ژوند ولرې. او همهغه سهار کله چې لمر په پوره توګه راختلی و او په اسمان کې ځلېدو، شهزادګۍ روټي ته وویل: روټي، دا څه دي؟ آیا ته ګنډل هم کولی شي؟ هو بلکل، ګنډلو او کالیو جوړولو سره مینه لرم. ډېر ښه. ته له دې تکونه یوه غوښه که.
لدینا ډېر ښه. او سترګې پټې کا او کوم څه چې تا خوشحالوي د هغې په اړه فکر وکړه. ژر کوه. روټي خپل سترګې پټې کړې او د یوې ښایسته مرغۍ د الوتلو په اړه یې فکر وکړو. هغه مسکی شوه او سترګې یې پرانیستې. ما فکر وکړه چې نه غواړم چې پوه شم. بس د جامو په طرحه کې دې خپل فکر راته وښایه هله. او روټي همداسې وکړل. یوازې په یو څو ورځو کې هغې 2 سره ښایسته جامې جوړې کړې چې په خپله یې هم باور نه کېدو. اوس باید دا خرڅ کو. نو ځکه هغوی بازار ته لاړل چیرته چې د خلکو ښایسته جامو ته پام شو او پرې راټول شول. د ورځې تر پایه هر څه خرڅ شول. دا ډېر څه دي. که چیرې همداسې ادامه ورکم نو انې ته به مې ښه ژوند برابر کم. تر هغه چې هغه کوي څه سره چې مینه لري نو انې به دې ښه اوسي ګرانې. او همداسې وشو. روټي ډېر ژر ښې پیسې پیدا کول پیل کړل او د هغې وړوکی کور په یو ښایسته کور بدل شو او حتی یوه خدمتګاره یې هم ونیوله. همداراز هغې د خپلو جوړو شویو جامو د خرڅولو لپاره یو وړوکی ښایسته پلورنځی پرانیست. او دا خو ډېر ښه دی. او اعلی حضرت زما مطلب شهزادګۍ مایا دا هر هغه څه دي چې ما غوښتل. او ډېره خوشحاله شوم. ښه نو چې اوس ما خپله وعده پوره کړه. پر د ورور لپاره مې له ما سره مرسته کوي؟ هو ولې نه، خو هغه بعد څنګه پیدا کو؟ پر زما د پیشوګانو حس ماته وایي چې هغه په نږدې سلطنت کې دی. باید ژر تر ژره روان شو. زر کوه نو ځان چمتو که. روټي ورسره ومنله او په تیزۍ د انۍ خواته راغله. انۍ زه باید د څو ورځو لپاره له ښار نه بهر لاړه شم. باید نږدې خواته سلطنت ته یو څو جامې ورسوم. جیسیکا به ستا پوره پام وساتي. څنګه جیسیکا؟ او حتما میرمن روټي. په ځان دې پام کوه لورې. روټي او شهزادګۍ د نږدې سلطنت په لورې روان شول. هغوی هلته د پیشو په څېره کې ځوان شهزاده پسې ډېر وګرځېدل. هغه تل په حرکت کې وي. زما ناپوهه ورورک. ته مه خفه کېږه، حتما به یې پیدا کو. زه یې احساسوم. هغه دلته چیرې نږدې دی. شهزادګۍ صبر. هی وبخئ شهزادګۍ. مامې ورور وموند دروتي. آیا هغه ویني؟ آیا د هغه انساني څېره لیدلی شي؟ اوه ډېر وبخه مایا، خو زه یوازې یوه پیشو وینم. خو ما خو ته په انساني څېره کې هم لیدلی شي که نه؟ یوه ځل بیا هم کوښښ وکړه. سترګې دې پټې کړه او بېرته یې خلاصې کړه. هیله کوم زر کوه. خورې صبر وکړه. هغه زما د جادو ماتولو لپاره لا ډېره ځوانه ده. یعنې څه؟ خورې پر ما شوی جادو یوازې هغه څوک ماتولی شي چې مهربانه او ښه زړه ولري او عمر یې له 80 کلو زیات وي. څه خبره ده شهزادګۍ؟ شهزادګۍ مایا هغې ته د هغې په ورور د شوي جادو په اړه هر څه ورته وویل. ډېره بخښنه غواړم. مرسته مې در سره ونه شوی کړی. تا ډېر څه وکړه ډروتي. ما آخر هم خپل ورور ومونده. اوس باید ته بېرته خپل ژوندانه ته ورستنه شي. بریالیتوب درته غواړم ګرانې. خو زه تاسو سره ډېره خوشحاله یم. زه هم ډروتي. خو زه باید په خپله لاره او ته په خپله لاره لاړه شي ګرانې. ما ستا لپاره یو څه جوړ کړي. زه نه پوهېدم چې هر څه به داسې کېږي. فکر مې کوو یو ځای کور ته ځو. سمه ده. څه دې وویل؟ ومې ویل چې سمه ده، راځه چې ستا کور ته لاړ شو. باید د سفر له پیلولو مخکې یو څه دمه وکم. ته هم راځه ورورجنه. نو همداراز هغوی 3 واړه د روټي کور ته راستانه شول. انۍ جانې زه راغلم.
او دا ځوان هلک څوک دی؟ څه؟ انای د پیشو څیرې شهزاده په اصلي یعنې انساني حالت کې لیدلی شو، نو همغه شیبه جادو له منځه لاړه. هو زه بیرته روغ شوم. دا هلک ولې چیغې وهي؟ اوه جادو له منځه لاړه. انای تا په هغې شپې جادو له منځه ویوړه. څه مې وکړل؟ اوه زه ډېره خوشحاله یم وروره. هغوی درې واړه ډېر خوشحاله شول او روټي هم انای ته ټوله کیسه وکړه چې په اورېدو یې هغه ډېره حیرانه شوه. پوه شوم، دا خو ډېر ښه وشو چې ما مرسته وکړی شوه. اوه ډېره زیاته مننه. الته د هر څه لپاره ډېره مننه دروتي. نه له تا نه مننه. او همداراز روټي او شهزادګۍ مایا د ټول ژوند لپاره نږدې ملګرې پاتې شوې. شهزاده له خپل بد کاکا څخه سلطنت بیرته ونیو او له خپل خور سره یې یو ځای په خپل سلطنت پاچاهي کوله. یو ځای هغوی خلکو ته ورزده کړل چې په بدو شیانو وخت ضایع کول ګټه نه لري. خلک باید تل مهربانه او خوشحاله اوسي، ځکه چې په همدې سره خوشحالۍ رامنځته کیږي. او پاتې شوه روټي. هغې به ټولو ته ویل چې د خپل زړه ومني او هغه څه وکړي چې خوشحالي وربخي.